ستړي مشه د ډیوا قدرمنو لیدونکو د واشنگټن ډي سي نه زه وکیل خان یم او دا د ډیوا ستوري پروګرام دی. نن په دې پروګرام کې موږ د یوې وتلې هنرمندې سره د نومیالۍ هنرمندې سره شکیله ناز بیبي سره به خبرې اترې کوو. د هغوی نه به یو شمېر پوښتنې هم کوو، ستاسو پوښتنې به ورته هم ږدو. دا وخت را سره شکیله ناز بیبي د سکایپ په لیکه په دې پروګرام کې مېلمنه شوې ده او ورته په خیر راغلی وایو. شکیله ناز بیبي ستړې مه شئ، په خیر راغلی. مشي وکیل ستاسو په خیر راغلی او زما وګړو مینوالو ته ډېر سلام. ډیره مننه شکیل ناز بیبي چې ډیوې ته وخت ورکوئ، موږ سره خبرې اترې کوئ. یو جهان مننه. لومړی خو موږ تاسو ته یو وارې بیا مبارکي وایو د ټولو پښتنو د ډیوه ریډیو د ټولو کتونکو لیدونکو د ډیوه ریډیو د همکارانو او په خصوصي توګه زما لخوا تاسو ته ډیره مبارکي چې یو وارې بیا هم د فن د هنر په میدان کې قدم ایښودی دی. نو په خیر راغلی درته وایو یو ځل بیا. ډیره مننه، ډېر خوشحاله ساته. نو شکیل ناز بیبي د خبرو اترو شروع او پیل د دې خبرې نه کوو چې 28 کاله د فن د هنر د پښتو موسیقۍ نه لرې پاتې شوې او اوس 28 کاله بعد یو ځل بیا د پښتو فن موسیقۍ کې یو ځل بیا قدم ایښودی. دغه 28 کاله چې کوم ګیپ یا وقفه پکې راغله، نو څه وجوهات و څه وجې وې چې تاسو مطلب د فن د هنر نه لرې پاتې شولې؟ بس د کور داسې لکه کاروباري مسلې شي او د کور خپل هم چې د کور مسلې شي د انسان، نو بس په دغه وجه باندې زه د ملک نه بهر تلم او چونکې زه بهر وم او هغه مسلو د وجې نه زموږ کاروباري مسلې وې، هر څومره چې څه وو هغې وجې نه ما د خپل هنر سره انصاف نشو کولی. نو دغه وجه وه چې ما نه غوښتل چې زه د یو مطلب ماته ګوډه شکیله ناز خپل مینوالو ته وړاندې کړم. نو ما وی چې زه به هله بیا د هنر د دنیا ته قدم ایږدم چې کله د خیر سره زه که هغې نه ښه شکیله ناز نشم ورته پیش کولی، نو چې خرابه شکیله ناز خو بلکل ورته مخې ته پیش نه کړی شم. نو ځکه ما چې دی نو لکه اوس هله دا سندرې دوباره شروع کړې چې او ما دا محسوس کړه چې او زه د هغوی کومه شکیله ناز چې ده زموږ د مینوالو هغه هغوی ته زه پیش کولی شم. صحیح، هغه شکیله ناز چې څنګه وړاندې معیاري سندرې ویلي، معیاري شاعري ویلې، لوی شاعرانې ویلي، نو تاسو وایئ چې په هغه شکل کې وړاندې راشي. خو دې کې که پوښتنه دا وکړم شکیل ناز بیبي 28 کاله مطلب ستاسو د خدماتو نه بغیر د پښتو موسیقي پاتې شوه، دا کومه وقفه، کوم ګیپ یا کوم وخت چې پکې مطلب کومه خلا پکې راغلی، کوم مطلب نو پوهان وایي، مشران وایي چې د شکیله ناز بیبي د سندرو نه د هنر نه لرې پاتې کېدل یو رقم د پښتو ژبې د پښتو سندرو زیان دی. نو دغه زیان دغه به تاسو څنګه پوره کوئ؟ څنګه مطلب البم خو را روان دی ورسره، نو دې ته به څه ځواب ویل غواړئ؟ اصل کې خبر دا چې زه خو د خپلو مصروفیاتو د وجې نه چې دی نو لکه د دې هنر د دنیا نه لرې پاتې شوم، خو ما دا هم محسوس کوله دا خبره چې زموږ پښتانه اکثر چې دي نو هغوی خو زموږ د خپلې زنانه تعلیم ته نه پرېږدي چې تعلیم دې وکړي شي. او بیا داسې حالات دي چې ښې تاسو دا ګورئ چې د یو څو موده کې ښه سینګرانې کوم سندرغاړې چې وې پښتنې هغه ووژلې شوې، مړې شوې. نو په دغه وجه باندې اوس زنانه کوم سندرغاړې چې دي نو هغه یریږي نه راځي. او د دغه وجې نه چې دی نو ما دا خبره ډېره محسوس کړه چې زمونږ په پښتو ژبه چې کومه ده د هغې دپاره چې دا کوم پښتني سینګرانې دي، سندرغاړي دي، نو دا بلکل نشته او دا یو ډېر غټ کمی ما محسوس کړو. زما دوباره د راتلو وجه هم دا ده چې زه که لږ هم دا زما کوشش کې دی کې زه کامیابه شم چې زه هغه کمی پوره کړم، دا به زما دپاره ډېره لویه خبره وي. لویه خبره به وي. بلکل تاسو اوس تاسو نوی البم را روان دی، مطلب ریلیز کړی دی او هغه بله ستاسو یو کامیابه دستوره وکړه. خو زه به اول پوښتنه دا کول غواړم البم ته د تلو نه وړاندې څو ورځې وړاندې یا 2 ورځې وړاندې چې په اسلام آباد کې کومه ستاسو دستوره وه، غټه دستوره وه، هغې ته وتلي هنرمندان، لوی نومونه، شاعران، ادیبان راغلي. نو اول خو به ستاسو له خولې دا اورېدل غواړم دغه دستورې ته، او زه فکر کوم چې په اول ځل زه به وایم چې داسې به یو دستوره شوي چې یو هنرمند واپس خپل فن کې دوباره قدم دی او هغې لپاره دومره لوی نومونه راغلي. څنګه ته محسوسېږي چې دومره لوی نومونه که څه هم شکیله ناز هم یو لوی نوم دی، خو بیا هم په دغه دستوره کې لوی نومونه خیال استاد صاحب او دغه شانتې لوی شاعران او ادیبان، لیکوالان پکې وو، تاسو ته څنګه محسوسېږي؟
زه خو د خپل خوشحالۍ ما سره ټکي نشته چې زه په کومو ټکو کې خپله خوشحالي لکه ظاهره کړم، ځکه چې دا هر یو کس چې کوم راغلی و زموږ د پروګرام له هغه په خپل ځان کې یو استاد و، په خپل ځان کې یو ډېر اوچت انسان و که نه. نو چې دې کې زما ټول چې کوم پروګرام له راغلي نو هغه شاعرانو، ادیبانو، فنکارانو، جرنالستانو او لیکوالو ټول او د زندګۍ د ژوند هر شعبې سره تعلق ساتلو والا لرلو والا هغې چې دي نو پکې دې کې موجودو مېلمانو نو زما دپاره خو دا ډېره زیاته د خوشحالۍ یو مقام و، ځکه چې ما خو اصلا دا خبره ما محسوس کوله چې زموږ پښتانه چې څومره دي هغه زما مینوال چې څومره دي هغوی ما خوښوي، خو د دې ټولو د راتګ نه ماته دا بالکل ثابته شو چې اوس هم چې دي نو هغوی ټول ما سره د زړه نه مینه کوي او زما قدر احترام کوي، ما سره ډېر زیات ما له مینه راکوي. نو په دې باندې چې دی نو زه دا زما لپاره ډېره خوشحالۍ خبره وه، دا زه نشم بیانولی چې زما ته څومره خوشحالي شوې ده د دې خبرې. صحیح، خوشحاله او مینه. 28 کاله روان دی شکیل ناز چې څومره خلکو به ورسره مینه کوله، د پاکستان هغه وخت سرکاري ټلویزیون، سرکاري ریډیو او دغه شانتې نور مطبوعاتو باندې وخت په وخت راښکارېده. کومه مینه او کوم خلوص چې هغه وخت کې د شکیل ناز سره د خلکو د مینوالو نن هم هغه مینه هغه شانتې پر ځای ده، څنګه ته محسوسېږي؟ بالکل زه خو دا وایم چې مخکې له ما سره د ټولو مینه زیاته ده. مخکې خو دا لکه نه د سوشل میډیا دا خبرې نه وې، خو بس صرف یو پی ټي وي و، هغې باندې به موږ دومره موږ ته احساس نه و. خو اوس چې ما کله دا نوی البم خپل جوړ کړو او کوم ما هغه وړې سروکې خپل یوټیوب چینل باندې ورکړې نو دومره خلکو خپلې کمنټس راته راولېږل، دومره ښه کمنټس پرې خلکو پاس کړل چې د هغې زما سوچ هم نو د هغې چې دومره ما سره دا زما مینوال مینه کوي چې د هغې ما بالکل سوچ نه و کړی او مخکې نه بلکې په 1000 ګونه زیات هغې ټول ما سره مینه کوي او دا د هغې ثبوت دی دا چې هغې ما له نن څومره مینه راکړه او زه دا د ستاسو په منځ کې دلته موجود یم نو دا ټوله د هغې زما مینوالو پښتنو مینوالو مینه ده چې زه دلته دوباره دلته موجود یم. صحیح، مینه د خلکو مینه او تاسو وایي چې دوباره هم دغه قدم په میوزیک یا هنر په میدان کې ایښودنو وجه هم دغه ده چې د خلکو مینه ده. البم هم نوی ریلیز شوی دی، په دغه البم کې څه دي؟ غزلې زیاتې دي، نظمونه پکې زیات دي، څه دي پکې زیات دي؟ شکیل ناز بیبي زمونږ وبخښئ زه به خپله پوښتنه دوباره وکړم. نوی البم چې ستاسو کوم دی د نوي ژوند په نوم باندې، په دغه البم کې څه دي؟ غزلې پکې زیاتې دي، ټپې دي پکې او نظم؟ زما اواز درځي؟ اواز کټ کېږي، نه پوهېږم. زه به دوباره پوښتنه وکړم. اواز هم کټ راځي. وبخښئ زما اواز صحیح شو تاسو ته؟ اوس صحیح شو بالکل. مې دا البم چې کوم ستاسو ریلیز کوو د نوي ژوند په نوم باندې، په دغه کې زیات څه دي؟ غزلې دي، نظمونه دي پکې، څه دي پکې؟ که دغه زموږ اورېدونکو لیدونکو ته خپلو مینوالو ته ووایه. په دې کې هر څه دي د خیر سره، په دې کې فوک دي، غزلې دي، سندرې دي، مصري دي، ټپې مصري دي پکې او نظم دي پکې، نظمونه هر ما د خیر سره د زندګۍ په هره شعبه کې چې دي چې څومره څه دي هغه هر څه د هغې زندګۍ او د هر څه نچوړ ما په دې خپل البم کې کړی دی. نو زما البم ماشاءالله ډېر زیات تاسو به یې هم واورئ د خیره سره او ټول به یې واوري او مینوال او تاسو ټول به ترې ډېر خوند واخلئ، ولې چې هغې کې هغه هر څه دي، هغې کې تاسې وګڼئ چې لکه یو فروټ چاټ دی هر فروټ دی پکې. فروټ چاټ دی، فروټ چاټ صحیح. ډېر هنرمندان، ډېر خلک ورته سترګې په لار دي، خو په دغه کې اوس څو شېبې وړاندې هم هغه البم یو څو سندرې تاسو لنډې ټیزرې ریلیز کړي نو هغې کې وایي چې ګل بشر نور مشله وه ګل دغه شانتې او دا هغې سره دا هم لیکلي تاسو چې کوم ټایټل ورسره لیکلی ستاسو په افیشل پاڼه باندې د یوټیوب چې دا زما د ژوند لومړنۍ سندره وه. نو زه به هغه اورېدونکو ته لیدونکو ته هغه سندره هم اوروم. خو شکیل ناز زه پوهېږم ستاسو طبیعت هم خراب دی، مری چې پرون تاسو زما خبرې کېدې نو تاسو باندې ټوخې هم لګېدلې او مری هم خرابه ده، خو زه به تاسو نه لنډې زمزمې هم اورم ستاسو په اجازت باندې که څنګه. نو زه غواړم چې دغه البم کې چې کومه تاسو سندره شامل کړې ده ګلبشرې په نوم باندې او دغه زه غواړم چې لنډه غونته زمزمه راته وکړئ، نو څنګه بیا د هغې نه وړاندې خبرې به وځو که ستاسو اجازت وي؟ ضرور، ولې نه ولې نه. ګلبشرې دغه ګل دی واخلوئ نور مشکوه ګل، هم دغه ګل دی
بستې نور مشکوا ګل ګل بشرې دغه ګل دی واخلوئ نور مشکوا ګل همدغه ګل دی بستې نور مشکوا ګل. ډېره مننه که تاسو او تاسو البم او د البم ته چې کوم نوم یې ایښی دی نوی ژوند، نو آیا دا دوباره چې تاسو د فن په میدان کې یا د هنر په میدان کې قدم کړئ نو دغه وجې نه دغه نوم هم ایښی دی که نه دا نوم دا هم ورته څنګه غوره کړو؟ خبره دا ده چې 28 کاله ډېر لوی عمر دی، په دې کې ماشوم پیدا شي، لوی شي، بال بچه‌داره شي، نو دا زما دپاره دویم لکه بلکل هغه دویم جنم چې ورته وي که نه، دویم زندګي ده زما، نوې دوباره یو نوی ژوند زما شروع کېږي. نو دا د دې وجې نه ما چې دی نو په دې دا نوم هم دا کېښود چې نوی ژوند ماله الله تعالی دا یو نوی ژوند راکړ، زما د مینهوالو مینې چې دی نو ماله دا یو نوی ژوند راکړ، نو په دې وجه ما د دې نوم هم نوی ژوند کېښوده. او دا ګلبشرې چې ده دا خو چې کوم ټایم زه دوباره د لومړي ځل چې زه د فن ته د هنرمندۍ د دنیا کې ما قدم کېښوده، نو په ټي وي هم دا زما لومبنۍ سندره وه او په ریډیو هم. نو اوس چې ما کله دا البم کوم نو ما وی چې اوس به هم چې دی نو زما لومبنۍ کومه سندره چې هغه به مخکې ګلبشرې زما نوی ژوند کې، او ما هم اوس هم زما د البم کې دا ګلبشرې شامله کړې ده. صحیح. زه به هغه وخت واپس هم کله چې تاسو لومړی د فن د هنر په میدان کې قدم کېښودو، خو زه د دې نه وړاندې چې مونږ وروستو د نن نه څو لسیزې وروستو لړ شو، نو زه غواړم اول دا تپوس وکړم نن چې تاسو د پښتو فن په موسیقۍ کې دوباره قدم ایښودی دی او هغه وخت کې به لومړي ځل چې تاسو کله د پښتو په فن یا په موسیقۍ په دې میدان کې قدم کېښودو څومره بدلون وینئ؟ ځکه چې ټکنالوژي، سوشل میډیا، ډیجیټل میډیا، دغه شانتې ټریکونه او هر څه بدل شوي دي، نو اسان شوي دي، ګران شوي دي، موسیقي د پښتو موسیقي په خصوصي توګه اسانه شوې ده، ګرانه شوې ده؟ شکیل ناز بیبي اصل کې خبره دا ده چې مونږ کم ټایم کې مخکې ما چې دا فن کم ټایم لا نو پرېښی، نو موسیقي ډېره ګرانه وه هغه ټایم، ځکه چې مونږ به 3 څلور ورځې د هغې ریهرسلې کولې، د یو غزل کوو، سندره به 4 3 ورځې ریهرسلې، بیا به د هغې یو ورځ به یا یو شپه به په هغې کې چې دی نو د ریکارډینګ کې تېره شو، ولې چې هغه ټایم داسې ټکنالوژي خو ونه، نو چې د سندرې یا د غزل په اخر کې به هم معمولي شان کش کړه شو، نو بس کټ به شو، هغه بیا به درسره کېده هغه ټول هر څه، نو په دغه وجه باندې چې دی نو ورځ به هم تېره شوه، په دې کې شپه به هم تېره شوه، مونږ به هغه چې ریکارډینګ وکړو نو بیا به بله ورځ پکچرایزیشن دپاره به یو ورځ، نو زمونږ به یو غزل و که سندره به هغه به پوره یو هفته اخېسته. اوس ټکنالوژي ډېره ترقي کړې ده، اوس هم ما دا البم وکړو او شکر الحمدلله خوشحاله یم پرې چې زمونږ ملک زمونږ خوږ پښتون وطن ترقي کړې ده، په دې ترقي خوشحاله یم. او دا هم ده چې لکه زر ریکارډینګ کېږي، لکه اوس یو ځای کې زه غلطه شوم، نو دا نه چې زه غلطه شوم نو بیا به داسې کېږي، نه ښه بیبي زه دې ځای نه دوباره شروع کړه او بیا هلته نه دوباره به موږ شروعات وکړو، نو چې ډېر زیات اوس چې دی نو دا فن اسان شوی دی، خو زمونږ د بعض سینګرانو سندرغاړي چې نوم یې کوم دي نو دې ته ناجایزه فایده هم واخېسته، ځکه چې موږ په یو هفته کې به یو چې دی سندره به او که غزل به ریکارډ کوو، دلته یو هفته کې 2 البمه دي وکړي، نو ما اوس هم چې دی زما دا کوم البم چې دی هغه ما په 11 میاشتو کې وکړو، 11 دې کې غزلې سندرې ما زه خپل غزل او سندر دې سره سمجوته نشم کولی. صحیح. تاسو وایئ چې معیاري کار وي، کوم کار چې تاسو 23 کاله یا 30 کاله وړاندې څنګه خپل فن ته د ودې ورکولو لپاره کول، تاسو وایئ چې هغه شانتې معیاري وي، خو دې ځای کې که پوښتنه دا وکړمه څه ګڼئ شکیل ناز بیبي ستاسو نوم هم په استادانو کې راځي، ځکه چې ستاسو کومه تجربه کوم څه مو لیدل، نو استادان او ډېر خلک تاسو د رول ماډل په توګه باندې تاسو ته ګوري. څو ورځې وړاندې بلکې څو اونۍ وړاندې ما انټرویو کوله، مرکه مې کوله د افغانستان یوې وتلې هنرمندې سره غزال عنایت بیبي، نو هغې ستاسو یو سندره ویلې وه او هغه سندره ما تپوس کوم دا آیډیا دا سوچ نو هغې ستاسو ته ما आवाज درځي تاسو ته جی आवाज درځي تاسو ته اوس आवाज راغی جی سر صحیح. نو مې غزال عنایت بیبي ستاسو یو سندره ویلې وه کومه چې تاسو ویلې وه، نو ما تپوس کوم دا سوچ دا فکر څنګه نو هغې ستاسو نوم واخیسته چې
شکیل ناز بیبي نه مې دا سندره اورېدلې وه او ډېره مې خوښه شوه. هغې ډېر په ښه انداز کې ویلې وه او ما خو هغه شانتې ونه ویله، خو بیا هم یو هڅه مې وکړه ځکه چې زه ډېر خلک تاسو ته د استاد په سترګه باندې هم ګوري او تاسو ډېر ډېره ښکلې ویلې هغوی هم ډېره ښکلې ویلې، هغوی ورسره انصاف کړی دی. جی نو هغې هم دغه خبره کوله. ځکه دا تپوس وکړم چې تاسو نن کوم پښتو موسیقۍ ته یا میوزیک ته ګورئ، څه ګڼئ؟ په ځای ولاړه ده، وروستو تللې ده، مخکې تللې ده، ترقي کړې ده؟ څنګه ته پښتو میوزیک ته څنګه ښکاري که نه په شا تللې ده؟ نو ډېر ښه سندرغاړي شته زنانو کې، نارینو کې چې هغوی ورسره انصاف هم کړی دی او ډېر داسې دي چې هغوی صرف هغه ټایم پاس کړی دی او هغه ځان مخکې کولو دپاره که نه. نو مختلف خلکو خپل کوشش کړی هم ده او مختلفو چې دی نو هغه خو لکه د ټکنالوژي په نظر سره چې وګورئ، شاعران اوس ماشاءالله ډېر ښه شاعران روتې دي. مخکې خو دا و که نه چې فلانکې بابا فلانکې شاعره نه، اوس ښه شاعران روتې دي، ښه شاعري هم ده، معیاري شاعریان دي او ترقي خو کړې ده ډېره زیاته، خوشحاله یم پرې. بس بعضو خلکو که نه هغه چا خبره یو معمولي څیز چې نو هغه ډېر هر څه خراب کړي. نو دا یو نیم فنکار سینګران چې دی نو هغه وي راشي نو بس هغوی څه ځکه مکه هېڅ هم نه یې کړي او رامخکې شي نو هغه بیا هغه لږه ښه نه لګي. صحیح، سمه ده. مطلب دا تاسو وایئ چې ډېرو خلکو انصاف او ډېرو خلکو ورسره ناانصافي هم کړې ده. لاړ به شو کله اوس هغه وخته اوسني وخت او په نوي البم او په نوي ژوند باندې هم خبرې اترې کوو. وروسته لاړ شو کله چې تاسو په لومړي ځل باندې په اول ځل باندې د فن د هنر په دې میدان کې قدم کېښودلو، هغه زموږ لیدونکو ته ووایئ هغه کم حالات و، کم وخت و او څه مشکلات او څه ستونزې شکیل ناستې ته تېره شوې ده؟ زما خو زه په ډېره وړه هغه ټایم کې د 11 کالو ومه. زما لکه ستاسو مطلب دی چې زه څنګه دې راغلې یم ټي وي ته یا ریډیو ته یا دې فن ته که نه. دا نو زه داسې راغلې یم چې زما تره راده هغوی میوزیک ډایرکټر وه او د هغوی یو پروګرام و د بهید سره پروډیوسر څه نوم دی فرمان الله جان صاحب او فرمان الله جان صاحب او چې د هغوی پروګرام او زه تره سره هسې تلم ځکه چې دا هغه ټایم بلیک اینډ وایټ ټي وي وه او کلر کیمره نه وه. نو د هغې پروګرام دپاره چې دی دا د لاهور نه کلر کیمره راغلې وه. یو پروګرام اکلمینې کړ، دا دویم د ماجبین بابي وه. نو هغه زه تره ته مې اس ورسره زده کوم، زه تاسو سره ځم سیل له ځم. زه وړه وم داسې 11 کالو. نو هغې راته زه راځه نو زه هغوی سره لاړم. نو هلته چې موږ لاړو نو پته ولګېده چې بابي چې وم د هغې څه کار پېښ شو، هغه رانله، حالانکې هغې 3-4 ورځې ریهرسل هم کړی. نو فرمان الله جان صاحب هغوی پریشانه شو چې دا به څنګه چل کېږي، دا خو پروګرام دی او دې پروګرام به داسې پېښ کوو نو دا به څه چل کېږي. زما تره ورته وویل چې دا زما وروره ده شکیله ناز نومې دی او د دې دا اواز یې ډېر ښه دی، تاسو دا واورئ. نو هغوی ورته فرمان صاحب ورته وویل چې دا خو ډېره وړه ده. نو هغوی ورته چې نه د دې په عمر پسې مه ځه، د دې غزل واورئ تاسو. نو هغوی زما یو غزل واورېده او ډېر زیات خوشحاله شو او بیا دغه شانتې هغه پروګرام چې هغه ما لې راکړ، هغه پروګرام ما وکړ. نو هغه بیا موږ آوټډور ته تللي وو، هلته کې دا پروګرام موږ وکړو او د خلکو ټولو ډېر زیات ښکاره. صحیح، ډېر زیات خوښ کړو. هغه وخت کې هم ستاسو ډېر مینهوال لرل او 28 کاله پس هم شکیله ناز د خپلو مینهوالو نه هېره نه شوه. په دې ځای کې دا پوښتنه وکړم شکیله ناز بیبي چې آیا د شکیله ناز حسن یا د شکیله ناز اواز شکیله ناز ژوندی ساتلې ده د خپلو مینهوالو په زړه کې؟ نو دا خو د دې جواب خو مینهوال دله ښه درکړی شي ځکه چې هغوی مینه خو هغوی په زړه کې ده. نو هغوی خو ما ته دومره اندازه شه چې زما اواز د هغوی ډېر زیات خوښ دی. دا دویمه حسن ورپسې وروستو راځي، ولې چې حسن خو ځي راځي داسې خبره نه ده، خو خبره ټوټلي چې ده نو هغه د اواز د زړه ده چې هغوی ما سره د زړه نه مینه کوي، زما شخصیت سره مینه کوي، زما اواز سره مینه کوي او زه د هغې د دې مینې ډېره زیاته قرضدار یم. زه ما سره الفاظ نشته چې زه سم کمو ټکو کې د دې ټولو شکریه ادا کړم. صحیح. مطلب ستاسو اواز او ستاسو معیاري شاعري او هغه شاعران ویل کوم چې لوی نومونه دي. شکیله بیبي یو بله سندره ډېرو هنرمندانو ویلې ده، خو تاسو چې کوم سټایل کوم انداز کې ویلې ده نو اوس هم خلک چې اوري نو وایي چې د بل چا په غږ اوري نو دا خبره ورسره خامخا کېږي. دا سندره شکیله ناز هم ډېر په ښه انداز کې ویلې ده.
بیا کډې بارېږي وي پړی واچولو خانو کې. زه به غواړم په دې موقع باندې شکیل ناز بیبي ستاسو د خوږې غړی د خوږ اواز ذکر کیږي نو زه به غواړم که دغه راته لږه زمزمه کړي نو ډېره مننه به وي. او زه په دې هم پوهېږم ستاسو طبیعت خراب دی او تاسو بیا هم موږ ته وخت راکوئ د خپلو مینوالو په خاطر باندې د ډیوه د لیدونکو کتونکو په خاطر باندې تاسو یو لویه قرباني ورکوئ دا وخت او ډېر مصروفیات هم لرئ نو ډېره مننه زمزمه کړه بیا کډې بارېږي. زما مینوال ماته دومره ګران دي چې د هغې دپاره خو دا خو له مرۍ مې خرابه ده تاسو ته هم پته ده ډاکټر راته خبرې هم بندې کړي دي خو هغې دپاره چا خبره که په تخته وپرتې وي نو راپام به شي ځکه چې زما مینوال په ما چې څومره ګران دي داسې زه هم په هغې ګران یم نو داسې خبره نه ده بلکل وګویم خو که که لږ ډېر څه فرق راځي نو هغه به تاسو بخښنه به تاسو له ټولو له مینوالو نه تاسو ټولو نه زه بخښنه غواړم. نه نه تاسو مننه چې تاسو تاسو پلیز مننه به وي تاسو زمزمه وکړئ پلیز وبخئ ډېر بخښنې سره وبخئ. بیا کډې بارېږي کړي واچولو خانو کې څوک کړم خدایه زه مې بندې په کوچیانو کې او بیا کډې بارېږي کړي واچولو خانو کې څوک کړم خدایه زه مې بندې په کوچیانو کې او بیا کډې بارېږي. واه ډېر ښه ډېره مننه شکیل ناز بیبي دغه زمزمې نه. او زه به دې ځای کې خپلو اورېدونکو لیدونکو ته هم ووایم مونږ چې کومې پوښتنې ستاسو راغلي دي او تاسو رالیږئ د شکیل ناز بیبي دپاره یو په یو به ټولې شکیل ناز بیبي ته ږدو ټولو به ځوابونه راته وایي او تاسو هم را سره مل پاتې شئ په دې پروګرام کې. دا پروګرام د خپلو ملګرو سره د خپلو دوستانو سره او شریک کې چې تاسو دوستانو ته خپلو خپلوانو ته که ورته پته نه وي چې شکیل ناز بیبي یو وارې بیا د پښتو فن د پښتو موسیقۍ کې یو وارې بیا قدم ایښی د یو اوږدې مودې وروستو د یو اوږدې وقفې وروستو نو چې هغوی ته هم پته ولګي دا پروګرام د خپلو ملګرو سره چې ستاسو ټولې پوښتنې به ږدم ډېرې پوښتنې پکې راغلي ځینې پوښتنې داسې چې ذاتي دي په امریکا کې که چا دا تپوس وکړي چې واده دې کړی دی نو هغه ورته وایي چې ما نه دا تپوس ولیکئ دا تپوسونه څوک د چا نه کوي خو بیا هم ځینې پوښتنې به ستاسو دغه پوښتنې کې چې ډېرې ذاتي نه دي به موږ خامخا د شکیل ناز بیبي ته ږدو او تاسو ته به ځواب وایي. شکیل ناز بیبي 28 کاله تیر شو چې واپس راغلی د پښتو فن هغه وخت چې ستاسو کوم ملګري و دوستانو په فن کې په هنر کې او نن تاسو واپس راغلی نو کوم ملګري د سره دي کوم د سره نشته دی که نومونه اخیستل غواړئ؟ ستاسو په دې سوال زه پوه نه شم ستاسو ډېر ملګري هغه وخت چې تاسو سره به یې سندرې ویل په سکرین باندې به ولاړ زه به ستاسو ما ویډیوګانې کتلې نو هغې کې به در سره فرزانه ناز بیبي وه دغه شانې نورې هنرمندانې به وې که نه فرزانه به ورسره فرزانه بیبي او نورې هنرمندانې به وې کوم ملګري د سره دا وخت شته تاسو څومره په رابطه کې یا څنګه حساب سره دي او کوم ملګري نشته دې وخت کې؟ نه زما هیچا سره سره رابطه نشته او چې بس زه خو اوس صرف د البم دپاره بهر نه راغلم زه خو بهر وم که نه تاسو ته ما ویلي چې زه 28 کاله ما بهر تېر کړل او زه صرف د البم راغلم نو دا البم چې وکړم بیا به که خیر واپس ځم خو دا نه چې پخه به ځم داسې ځم راځم به او دا خپل د دې مینوالو به چې دی نو خپل اواز په ذریعه خدمت کوم او لکه زما چا څخه پرتې نه دي شوي او نه دي پاتې صحیح سمه ده تاسو وایئ چې البم دپاره او البم تاسو اوس چې را روان دی تاسو وایئ چې معیاري کار کومه په 11 میاشتو کې تاسو وایئ چې دا ریکارډ کړو خو په طریقې باندې اوس په ریلیز کېږي نو راتلونکي البمونه به هم زر وي که نه ټایم به پکې لګي مطلب وقفه به وي؟ نو دا به روان دي دا به چې دی نو دا زمونږ به دا څومره چې دا مونږ دغه ویلي دا البم کړی دی نو دا به په دې باندې مونږ انشاءالله تعالی چې کوم چینل دي په دې باندې د خیره سره دا چلو او هغې نه پس بیا که خیر یوټیوب او دې ته بیا نور البمونه به راځي ورپسې صحیح دغه سلسله به روانه وي او زه به راشم ځنې تاسو ته به هم لږه غونته دمه درکړم ځکه چې تاسو ډاکټر هم د خبرو نه منې کړي چې ډېرې خبرې نه لږ غونته دمه به درکړم خو زه به راشم ځنې د
د فیسبوک دا وخت چې موږ سره کوم ملګري دي او تاسو مینوال دي ډیوي کتونکي اوریدونکي لیدونکي دي نو د هغوی ځینې کامنټونه به ویم او تر هغې پورې تاسو به هم پکې لږه غونته دمه هم واخلئ تاسو ته به هم لږه وقفه پکې میلو شي که اجازت وي نو تاسو را سره پاتې شئ شکیل ناز بیبي خو زه به راشم دا وخت قریش بریال صاحب تکړه هنرمند د افغانستان سره تعلق ساتي هغه مونږ ګوري او مونږ ویني را سره ملګری دی نو مننه یې کوو فضل حکیم صاحب تاسو ته سلامونه را لیږلي دي محمد صاحب هم دغه شانتې ستاسو ذکر کوي ستاینه کوي ډېر خلک ستاسو ستاینه کوي ډېر خلک درته هرکلی وایي په خیر راغلی درته وایي او دیوانه مسافر صاحب دی ویده خو ډېر پخوا به دوی سندرې ویلې او په دې په غږ مونږ ډېرې سندرې ویلې دي اورېدلې دي او دا وخت ما ته داسې لګي لکه چې زه خوب وینم چې شکیل ناز بیبي زموږ وړاندې ناسته او خبرې اترې کوي ډېره مودې پس نو دا ډېر خوشحاله دی ذاکر صاحب هم ستاسو سلامونه را لیږلي دي نور هم سلامونه دي زیاتره او شاه اقبال صافي صاحب دی وی چې په ښځینه سندرغاړو کې وی که زما د خوښې سندرغاړې ده نو هغه شکیل ناز بیبي ده او د دې اواز زما ډېر زیات خوښېږي نو سواتی صاحب وی چې تاسو په خپله دا دغه تپوس کوي چې نوم یې رانه لاړه دا کامنټونه دومره تیز تیز روان دي یو کس تپوس کړو چې تاسو شکیل ناز بیبي هنر د خپل اواز پر ځای ساتلو لپاره دا خو ډېر مشکونه ډېر ریاضونه دغه شانتې غواړي خپل اواز هم څنګه ژوندی ساتلی دی مطلب چې هم دغه شانتې هغه شانتې اواز څنګه چې روان دی او باقاعده زده کړې هم د چا نه کړی وي د هنر په دې میدان کې یا د موسیقۍ دا زده کړې ده سندرو ویلو زما باقاعده زما استاد چې زما والد صاحب فقیر محمد او خپل اواز دا د الله تعالی کرم دی ځکه چې دې دوران کې د 28 کالو کې ما ریاض نه دی کړی خو دا چې داسې مې اواز شاړم نه دی پرېښی چې کله هم ماته وخت میلاو شوی دی ځان سره ما خپلې کمې غزلې چې دي سندرې دي اما ځان سره زمزمه کړي دي چې کوم ښه سینګران دي لکه سندرغاړي دي ښې که هغه ښځینه دي او که هغه نارینه دي هغوی مې چې کوم ښې په ما کوم ښه غزل یا سندره لګېدلې ده نو ځان سره ما هغه زمزمه کړي دي نو په دغه وجه باندې لکه زما اواز شاړ نه دی پاتې شوی او زما اواز بس دا د الله تعالی کرم به ورته ووایم چې الله تعالی ډېر لوی کرم دی او دا زما د دې مینوالو مینه وه چې زه زما اواز ژوندی ساتلی د دوی دپاره الله پاک زما د اواز ژوندی ساتلی چې د دوی ټولو مینه چې ده نو هغه زه واپس دې دنیا ته راوستم صحیح د ټولو مینې تاسو واپس د دنیا تاسو د خپل والد صاحب ذکر وکړو فقیر محمد صاحب او تاسو وایي چې هغه زموږ استاد په کورنۍ کې ستاسو څوک وو داسې یا څوک دي چې سندرې وایي یا ویلې او نور څوک دي شکیل ناز بیبي سندرې خو زمونږ نیاګانې وې چشت چمن جان صبر النساء مهر النساء نذیر جان دا زمونږ نیاګانې وې هغوی به چې دی نو لکه دا سندرې ویلې دي فیل کې وه بیا چې دی زمونږ خویندې دي خو هغه اوس واده دي نو د هغوی نومونه نه اخلم اوس چې دی د هغوی نه پس بیا زه وم زما نه پس چې دی نو اوس زما ورېرې دي هغوی چې دی سندرو د دنیا کې لکه دلته دي زما ورور دی شهزاده نوم یې دی روندار مې ده حسینه ناز ده ورېرې مې دي نو هغوی چې دي نو زما دا فن چې دی هغوی هم دغه شان ژوندی ساتلی دي مونږ ټول لکه دا زموږ خانداني دغه نه خو مونږ دوره پکې ورګډ شو د مینې محبت زمونږ د سندرو سره د فن سره دوره مینه محبت زموږ بس خانداني ترې جوړ شو صحیح مینه دومره ده تاسو ورېرې تاسو وایئ چې ستاسو خویندې دغه شانتې هغوی هم سندرې ویلې خو شکیل ناز بیبي دې ځای کې تاسو چې کله په شروع کې راغلی سندرې م ویلې نو هغه وخت کې تعلیم یافته جینکې په دې فن کې یا هغه وخت کې دومره نه وې او تاسو یوازینی سندرغاړی وې چا چې ګریجویشن کړی سبق یې ویلی او تعلیم یې کړی او نن سبا خو چې کوم جینکې راځي زیاتره تعلیم یافته وي نو هغه وخت به ته څنګه محسوسېدل اوس ته څنګه محسوسېږي لکه چې وینې دا دومره خلک تعلیم ته هم پکې توجه ورکوي او کوم چې د نن وخت او نن دور ضرورت هم دی تعلیم خو ځکه ما ته لپاره ډېر کار کړی که نه زه چې تعلیم د وجې نه خو ما د ښه کلام انتخاب کړ د ښه شاعر د خپل فن دې کې زما تعلیم ما سره ډېر لاس امداد کړی او زما والد صاحب چې نو هغوی هم دا خواهش و چې ته د ډېر تعلیم وکړې زما خپل هم ډېر خواهش و چې زه د ډېر تعلیم وکړم نو زما دپاره خو دا تعلیم چې دی اوس هم لکه مخکې هغه ټایم خو لکه دومره خلکو زنانو به بالکل ډېر کم تعلیم کوو خو زما چونکې خپل ورسره ډېر شوق و د والد صاحب هم شوق و همدغه تعلیم و چې
زما په دې سندرو دې فیلډ کې چې ډېر زیات په کار راغی. ډېر صحیح امداد یې کړی دی. بل دا چې انسان په تعلیم داسې یو څیز دی چې انسان په ناسته پاسته په خبره بل سره څنګه انداز کې خبرې کول دي څنګه نه، نو تهذیب راولي انسان کې تعلیم. نو دا ځکه ډېر زیات ضروري دی. ډېر هغه ضروري مخکې او که اوس دی. که هغه وخت دی او که اوس دی نو تعلیم ډېر ضروري دی. تاسو وایئ ستاسو د خبرې نه جوړ چې تعلیم د انسان سترګې پرانیزي، تعلیم د انسان ذهن ته لګېدلې تالې پرانیزي او تعلیم انسان ته شعور ورکوي. هغه وخت هم ضروري و او نن هم ضروري دی. شکیل ناز بیبي سندرې هم ډېرې ویلي دي او اکثره دا پوښتنه زه چې کله هم مرکه کوم نو د هنرمندانو نه کومه چې په خپلو سندرو کې کومه سندره زیاته خوښېږي او زیاتره ځوابونه چې ماته میلاویږي نو هغه دا میلاویږي چې په بچو کې به د سندرو مثال خو لکه چې کوم مونږ ویلي د بچو دی نو ټولې راباندې ګران وي. خو دا پوښتنه که زه تاسو نه وکړم تاسو ځواب به څه وي؟ کومه سندره خپله زیاته خوښه ده چې ځان سره هر وخت زمزمه کوئ هم او وایئ هم؟ نو سندرې خو داسې ډېرې دي چې په ما باندې ما چې کومه سندره ویلې ده نو الحمدلله که غزل دی که سندره هر یو چې مې ویلې ده نو زما مینوال هم ډېرې زیاتې هر یو تقریبا زما هره سندره مینوالو خوښه کړې ده او هغه زما هم خپله خوښي خو زما هسې په خوله وایم چې ښه تېرېږي دا مې ډېره زیاته خوښه ده او چې دې بیا کډې بارېږي دا مې خوښه ده. نو بس دا یو څو دي چې هغه زه کله هم ناسته یم ځان سره زمزمه کوم. صحیح. نو اصل خبره چې دا سندرې ټولې لکه د بچو دي او ما ته ټولې عزیز دي ټولې مې خوښېدلې چې په دغه سندرو باندې زه خپلو مینوالو په زړه کې ما ځای پیدا کړی دی او زه هغوی په زړونو کې ما د ځان له مقام جوړ کړی دی په دغه سندرو باندې. نو ما ته ټولې یو شانتې خوښېږي خو بس یو نیمه پکې ستاسو خبره چې خوږی انسان ته لږ زیات خوږی هسې په خوله وایم چې ښه تېرېږي چې کینه نه دي نو زه به یو ځل بیا دا خواست کوم د زمزمې زه وایم زه نه کوم دا خواستونه نه کوم ډېر نور بس نه وایم اصل کې تاسو خبرې او دې کې بیا د مینوالو چې کوم کامنټونه پیغامونه را روان دي هغه پکې اوس هم دغه غوښتنې کېږي چې زمزمې ترېنه اورېدل غواړو نو که دغه چې کومه تاسو اکثر ځان سره زمزمه کوئ هم هسې په خوله وایم چې ښه تېرېږي مننه به وي. جی ضرور. هسې په خوله وایم چې ښه تېرېږي بغیر له تا وختونه نه تېرېږي. هسې په خوله وایم چې ښه تېرېږي بغیر له تا وختونه نه تېرېږي بغیر له تا وختونه نه تېرېږي. ډېره مننه شکیل ناز بیبي. اوس به راشم د فیسبوک کامنټونو ته پیغامونو ته ځکه چې ستاسو مینوال د بیبي اورېدونکي لیدونکي زه غواړم چې هغوی هم تاسو ته مخامخ کړم او تاسو ته د هغوی پوښتنې کېږم. ډېرې پوښتنې پکې را روانې دي او تاسو دغه زمزمه چې مو کړه هسې په خوله وایم چې ښه تېرېږي او وبخه شعرونه رانه هېر شو خو د دغې خو زه په دا تپوس داسې کې داسې وکړم جی بغیر له تا وختونه نه تېرېږي. دې ځای کې به اوس زه پوښتنه دا کوم ځینې پوښتنې که تاسو ځواب نه راکول غواړئ نو ما ته مخکې نه وایه. ځینې پوښتنې داسې وي چې دلته کې په غربي نړۍ کې خلک نه کوي خو پاکستان افغانستان کې دغه پوښتنې عامې ګڼل کېږي چې واده دې کړی دی بچي دې شته او که نشته که نه. زه به دا پوښتنه داسې وکړم چې شکیل ناز ډېر خو مینهوال لري ډېر خلک ورسره د هغې اواز سره مینه لري ډېر خلک یې نازوي او ډېر خلک یې خوښوي. شکیل ناز نه که دا تپوس وکړم شکیل ناز په خپله چېرته مینه کړې ده او که نه یې ده کړې؟ جی بالکل ولې نه مینه مې کړې ده. خلک وایي که نه یا مور پلار سره مې کړې وروڼو خویندو سره مې مینه کړې ده نو ما وروڼو خویندو مور پلار سره مینه خو کړې ده خو ما اصلي هم مینه محبت کړی دی او چې چا سره مې مینه کړې ده چا سره محبت کړی دی نو هغه مې حاصل کړی دی. حاصل کړی مطلب دا دی چې واده ورسره شوی جی الحمدلله واده مې شوی دی. هسې که نوم نه اخیستل غواړه خو دې ځای کې زه یو تپوس بل داسې وکړم چې هغه خوش قسمته څوک دی شکیل ناز بیبي چې شکیل ناز ورسره مینه کړې ده؟ هغه خوش قسمته نه دی خوش قسمته زه یم چې هغه الله پاک ماله راکړی دی ځکه چې هغه ډېر ښه همسفر دی زما او هغه زما چې دی نو صرف دا نه چې یو ډېر بهترین همسفر دی هغه ډېر ښه شاعر هم دی او شاعران چې وي نو هغوی د زړه نه ډېر نرم وي او د هغوی په زړه کې ډېره مینه وي
نو په دغه وجه دغه مینه باندې هغې زه ګټلې یم چې هغې ما سره ډېره زیاته مینه کوي او ډېر ښه انسان هم دی او ښه شاعر هم دی او ډېر بهترین جرنلیست هم دی او زما نه زیات چې څومره دا مینهوال دي د هغې سره مینه کوي. هغه داسې انسان دی چې هغه یوازې زه نه زما ټول مینهوال چې دي نو هغې مینه کوي. نو ډېر بس ما سره الفاظ دي چې زه هغې څنګه تعریف وکړم چې هغې څنګه ښه انسان دی. زما د ژوند الله پاک زه ډېره زیاته شکرګزار یم چې داسې انسان الله پاک زما ژوند کې ما سره مالړه کړی. صحیح شکیل ناز بیبي چې تاسو ستاینه کوئ، تاسو ورته دوی جرنلیست هم وایئ، تاسو وایئ چې مینهوال هم ډېر لري، بیا واقعي چې یو ډېر لوی شخص دی، ډېر لوی نوم دی، ما ته هم داسې ښکاري. خو دې ځای کې ستاسو د خبرو نه ستاسو فن، هنر، سندرې په وړاندې بوتللو کې دغه لوی تن دغه کوم چې تاسو وایئ چې او ډېر خلک هم وایي او مونږ پرې هم پوهېږو، خو ستاسو فن، هنر په وړاندې بوتللو کې دغه تن تاسو سره څومره مرسته ده؟ زما خو که زه نن دلته ناسته یم نو په دې کې تر ټولو نه لوی لاس چې دی نو هغه زما د ژوند ملګري دی، ځکه چې هغوی زه دې خبرې ته تیاره کړم چې نه تا باندې زما نه زیات زما د پښتون وطن چې دی نو د هغې د خلکو د پښتنو په تا باندې زما نه زیات حق دی او دا حق زه د هغوی نه اخیستل نه غواړم او هغې دې ته زه تیاره کړم چې ما ته چې پښتانه زموږ وروڼه چې څومره هم دي هغوی وي نو هغې وي چې زه د خپلو پښتنو وروڼو له شکیله ناز ورکول غواړم، ځکه چې که ما په ژوند کې څه ښه کار کړی دی او که نه دی کړی، خو دا زه ښه ډاډه زړه سره دا ویل غواړم چې ما دا یو ښه کار ضرور کړی چې ما پښتنو له د هغې شکیله ناز واپس ورکړه. نو په دغه وجه باندې چې دی نو د هغوی ډېر لاس د هغوی لویوالی دا به داسې وګڼو دا د هغوی لویوالی، ځکه چې هغه وایي چې زه د شکیله ناز مینهوالو ته د شکیله ناز مینهوالو د پښتنو مینهوالو ته پښتنو ته د هغوی شکیله ناز واپس ورکړم او هغه شکیله ناز د چا چې ډېر خدمات دي او تل معیاري شاعري ویلې ده او څنګه چې پوهان او مشران وایي چې پښتانه سندرغاړي، لیکوالان دا د پښتو ژبې سفیران دي، خدمت کوي. نو په دغه کې تاسو کورواله تاسو وایي چې هغه هم شکیله ناز هم په دغه کې خپله ونډه خپله برخه ولوبوي. فقیر محمد صاحب پوښتنه کړې وه چې واده یې کړی دی او که نه دی کړی، هغه پوښتنې ځواب فقیر محمد صاحب ته میلو شو په فیسبوک لایو باندې. نورې پوښتنې او هم تاسو لره روان دي، خو ستاسو دغه خبرې سره تړلې په کورنۍ کې دا خوږه غړی، خوږ اواز دا د الله تعالی د طرفه یو ډالۍ وي، یو ګفټ وي، یو تحفه وي چې انسان ته ورکړل کېږي او بیا دا یو ټیلنټ وي او دا پټ نشي پاتې کېدلی او ټیلنټ دا مونږ چې څومره اورېدلي چې کوم چا کې صلاحیتونه وي هغه پټ نه پاتې کېږي. که یو ماشوم یوې ماشومې کې دغه صلاحیت وي چې هغه خوږ اواز لري، خوږه غړی لري یا نو د هغې مور پلار له هغه غړی هغه ژوندی ساتل لپاره هغه اواز څه کول پکار دي؟ ستاسو اواز دلته کې کنیکشن لږ ډېر پور دی که ستاسو اواز کټېږي. خو ما وی دغه زه غواړم چې زه خپل مینهوالو ته د خپل د ژوند د ملګري نوم وښیم. دغې ته راتلم د نوم خو تاسو اخیسته، زه وایم دا به اخر کې واخلو. شکیله ناز بیبي دا به یو سرپرایز وساتو، د ژوند د ملګري نوم به په پروګرام په اخره کې ما ته یاد دی به اخر کې اخلو، دا به سرپرایز ساتو. څنګه هم خوښه ده؟ صحیح ده. لکه زه ما چې کومه پوښتنه صحیح نو ما پوښتنه دا ده تاسو نه چې مور او پلار له مشرانو له که یو کور کې یو ماشوم یو ماشومه هغه دغه ټیلنټ لري، خوږه غړی لري، څه کول پکار دي د هغې هغه اواز ته نور وده ورکولو لپاره یا نور وړاندې بوتلو لپاره؟ څنګه چې تاسو د خپل د ژوند د ملګري ذکر وکړو، تاسو وایئ چې دغه ملګري تاسو ته وایي چې ته د پښتنو شکیله ناز یې، یوازې زما شکیله ناز نه، ته د پښتنو شکیله ناز یې، د پښتو خدمت هم کوه ورسره دغه شانتې او تاسو خپلو مینهوالو سره د هنر د لارې یو ځای کړي یې. نو دغه داسې حالاتو کې مور او پلار له څه کول پکار دي؟ مور او پلار له پکار دي چې کوم اول وګوري چې د دې اولاد کې زما دا ټیلنټ شته چې آیا د ده اواز ښه دی یا د هره شعبه کې چې هغه وګوري چې دا په دې دا ماشوم دې طرف ته راغبه دی او هغه دغه کول غواړي که هغه دا سندرې شوې، دا دنیا شو، که هغه ډاکټرتوب شو، که انجینرینګ شو، که هر څه شو که نه، خو چې هغوی له پکار چې هغوی اولاد قید نه کړي، هغوی هغه کوم جذبات چې هغه ځان سره لکه
بند نه ونه ساتي نو هغې له چې کوم وګوري چې زما بچي په کوم یو څیز کې لکه اوس هغه کوم څیز سره شوق دی او په کوم څیز کې هغه مخکې تلل غواړي نو مور او پلار له پکار دي چې بچو له هغه که مور او پلار ورته ډېر وایي چې دا کار مه کوه دا کوه خو د هغه ذهن خو به هغه سایډ کوي نو هغه نه د دې شي نه د هغه لکه نه د دې جهان شي نه د هغه جهان شي خو ځوان چې مور او پلار له پکار دي چې هغې خپلو بچي په دې معامله کې آزاد پرېږدي هغوی ته دې ووایي چې ته کوم فیلډ ته خوښول غواړي نو بس بیا هغه حالاتو کې هغه ماشوم بیا ډېر ترقي کوي او هغه چې کوم شوق وي هغه هغې ته پرېږدي بنده نو هغه زما خیال دی چې ناممکنه ده چې هغه په هغې کې خپل نوم پیدا نه کړي صحیح سمه ده تاسو وایئ چې او دغه شانتې دا د دنیا روایات هم دي په کوم چې مخوړوان دي تللي هیوادونو کې خلک دي قامونه دي نو هغوی هم خپل ماشوم او ماشومانو ته ګوري او دغه شانتې دغې صلاحیتونو ته ګوري کوم صلاحیت کې چې د هغوی زیات مضبوط وي نو هغه طرف ته ورته زیات توجه ورکړل کېږي یو اورېدونکي و هغه نوم هم رانه دې کې کامنټونه دومره تیز روان دي په دې فیسبوک باندې چې زما نه خطا شو خو هغه چې کومه غوښتنه کړې وه نو هغه دا وویل چې سترګو د جانان کې زما ټولې جهانونه دي او وادې خله دنیا زه ستا د دنیا نیم د غني خان بابا کلام دی او که دغه شعرونه راته یاد وي نو لږې راته زمزمه کړئ نو مننه به وي دغه اورېدونکي فرمایش به هم پوره شي د لیدونکي دا وخت یې خو زما نه د هغه نوم خطا شه ډېر په بخښنې سره معذرت سره نو سترګو د جانان کې زما ټولې جهانونه دي وادې خله دنیا وادې خله دنیا زه اوږې ستا د دنیا نه یم سترګو د جانان کې زما ټولې جهانونه دي وادې خله دنیا وادې خله دنیا زه اوږې ستا د دنیا نه یم وادې خله دنیا زه اوږې ستا د دنیا نه یم ډېره مننه شکیل ناز بیبي زه به راشم واپس تاسو له بیا لږه دمه در کومه د فیسبوک کامنټونو ته کوم چې دا وخت او موږ یو پوسټ هم اچولی و چې پوښتنې راولېږې زیاتره اورېدونکو چې کومې پوښتنې په هغې باندې کړي به هغه هم تاسو ته ږدمه خو را به شم یو څو کامنټونه به ووایم ځکه چې خپل مینوال تاسو مینوال د ډیوي مینوال او د ډیوي اورېدونکي لیدونکي هم پکې پاتې نه شي دلاور انقلابي خوستي صاحب دی وي لومړی سلامونه زما لخوا مینه ښه راغلاست دی او بېرته په فن کې د قدم کېښودلو لپاره تاسو ته هرکلی ویلی دی هغه هم دغه پوښتنه کړې ده چې څه علت و چې د فن نه لرې پاتې شي د هغې جواب تاسو ویلی دی نو دلاور انقلابي صاحب تاسو به جواب اورېدلي ښایسته ګل احمدزی صاحب وایي چې زه سلامونه ښایسته ګل یما او شکیل ناز بیبي د کوم ځای ده چېرته اوسیږي او دغه شانتې څومره بچیان لري دا هم په دې کې تاسو ګڼئ چې تاسو جواب ورکول غواړئ چې شکیل ناز بیبي د کوم ځای ده ستاسو سره زیات ذاتي پوښتنې نو تاسو ورته جواب ویل غواړئ دانې لون کې جام کې مې اچولي هم بچي چې الله پاک دانې لون دي جام کې مې اچولي که دا ورته ووایه دا پوښتنه زه داسې وکړم شکیل ناز چېرته وزېږېده څو وروڼه خویندې لري او چېرته ژوند کوي چېرته پاتې کېږي که دا ورته ویل غواړئ ستاسو کېږي زه نه پوهېږم دلته پور کنیکشن یې لیکلی ستاسو اواز نه راځي صحیح ښه وبخئ زه به دوباره زما اواز صحیح شو ستاسو ته اوس هم لږ تاسو خبرې کوئ اوس زما اواز صحیح شو اوس صحیح شو اوس کلیر شو بالکل ښه که د خپل ابتدایي ژوند په اړه باندې زموږ اورېدونکو لیدونکو ته دغه شانتې ښایسته ګل صاحب ته ووایه ښایسته ګل احمدزی صاحب چې کومه پوښتنه ده شکیل ناز چېرته وزېږېده چېرته اوس ژوند کوي او دغه شانتې کوم ځای سره تعلق ساتي څو وروڼه خویندې لري زه زمونږ خو هسې نیکیان او نیا نیکي چې دي نو هغوی د هغوی کلي چې وو نو هغه صحابۍ سرګندب علاقه ده هغې زمونږ نیکیان د هغې هغه ځای دي خو زما خپل پیدایش چې دی نو هغه بیا مردان پور یوتي چې دی نو هغې کې پیدا شوې یم او بیا لیشې په پېښور کې نو اوس چې دی نو زه کینیډا کې چې دی نو هلته کې پاتې کېږم او زما کور یو په کینیډا کې دی او یو په دوبۍ کې دی نو کله دوبۍ کله کینیډا دغه شانتې لکه اوسمه دلته خو اوس دی صرف البم له راغلم دلته صحیح کله کینیډا کې او کله دوبۍ کې صحیح او تاسو وایئ چې ثوابۍ او دغه شانتې خبرې دي ښه نور هم وړاندیزو ستاسو ډېر مینوال دغه سرپرایز ته هم ما په تمه کینولي چې تاسو به دغه تن خوش قسمته تن که څه هم تاسو وایئ چې زه خوش قسمته یم خو
مونږ ته هم داسې لګي چې هغه هم خوش قسمته دی که نه نو هغه نوم به هم اخلو خو په نه آخر شم ستاسو مقصد شوی پوه نه شم څنګه جي ښه ما هغه نوم به هم اخلو کوم دپاره چې زموږ او ستاسو مینهوال ورته په تمه ناست دي دا خوش قسمته تن نوم که نه خو هغه به آخر کې اخلو به لږ وساتو لږ سات لا هغه دومره زر نه وایم لیکلی شوی دی ولې نه نو خو زه یو څو کامنټونه ته څو پورې تاسو به پکې لږ ته دمه نوره هم واخلئ هغه به هم زه ووایم او د هغې سره سم چې کوم دی چې کوم اورېدونکي لیدونکي دا وخت په فیسبوک لایو باندې کوم دی وخت کې کوم کامنټونه را روان دي زه به هغې ته هم ځم ډېر ستاسو مینهوال د ډي وي اورېدونکي لیدونکي مونږ سره مل دي دا وخت او خپل نظرونه را سره شریکوي او ستاسو نه پوښتنې هم کوي ښه شکیل دوی خو دې دوران کې څو پورې دا پوسټ کولاویږي دلته کوم انټرنیټ له خیره سره سلو دی د استاد نوم خو تاسو واغسته دا نوید صاحب اواز درځي جی زما اواز درځي تاسو ته بالکل نه کټ کېږي بیخي کټ کېږي نه پوهېږم ښه مونږ به کوشش وکړو چې دا انټرنیټ برابر شي د خپلو اورېدونکو لیدونکو ته هم اوسئ شه او جی اوسئ شه ښه تاسو د استاد نوم خو واغسته چې نازو بي چې باقاعده زده کړه تاسو خپل والد صاحب نه فقیر محمد صاحب نه کړي دي خو هسې اورئ څوک په هنرمندانو کې څوک هم خوښېږي په اوسنو کې په خوانو کې کوم تاسو څوک اورئ د خپل ځان نه علاوه که نه په خپله چې کومه سندرې تمړو چې ځان ته یې زمزمه کړي په پخواني خو ټول چې دي نو هغوی خو ټول استادان دي که زه هم چې دی نو دا بس زیاتي ځکه چې خان محمد لالا چې دی په خپل هغه د غزل بادشاه دی دا شان ګلنار بیګم ده هغوی هم خپل یو دي چت مقام او کشور سلطان شو ماشوق سلطان شو دی کشور بابا دی ټول خپل یو هدایت الله شو دا ټول داسې نومونه دي چې هغې کې زه دا نشم ویلی چې زما دا خوښ دی دا نه هغوی ټول چې دي نو هغه زموږ لپاره د استادانو درجه لري او زموږ استادان دي او ډېر عظیم هستیانې دي هغوی زه هغې باره کې خو دا ویلی هم نشم هغوی ټول زما ستر ګلونه دي او زما ټول ډېر زیات خوښ دي او اوسنو کې چې دی نو چې کوم جنکۍ دي نو هغې کې زما ګلپاڼه ډېره خوښه ده هغې دا یو څو غزلې ډېرې ښکلې ویلې دي ډېر ښه مزېدارې ګلپاڼه مې خوښه ده او ستاره یونس اواز ډېر زیات ښکلی دی هغه مې ډېره زیاته خوښه ده د هغې اواز او نازي اقبال چې ده هغه هم ډېر ښکلی هغې سره ډېر مطلب علم دی هغه هم ډېر او هارون باچا صاحب دی هغې چې دی نو هغې کرن خان شو نو دا اوسني چې کوم دي دوی کې دا اوسني دوی دي او بلکې زما هر هغه سینګر واخلئ سندرغاړي چې خپل فن سره خپل هنر سره انصاف کوي نو زما هر هغه سینګر او هغه سندرغاړي خوښ دي هغه هر څوک دي که اوسني دي مخکیني خو خیر نشم ویلی هغوی خو ټول استادانو دا اوسنو کې چې کوم یو هم خپل هنر سره سینسیر او انصاف کوي نو زما هر هغه سندرغاړي خوښ دي خپل ځان نه علاوه صحیح خپل ځان خو ځان نه خلکو خوښېږي که نه چې ځان دی نو بیا جهان دی چې اول ځان دی که نه نو صحیح سمه ده خو دې ته کې پوښتنه دا کومه ځکه چې دا پوښتنه الیان شاه صاحب هم نه الیان شاه صاحب نه صفدر شینواري صاحب کړې ده او صفدر شینواري صاحب وایي چې محترمې د حمزه بابا کلامونه هم ډېر ویلي دي او موږ خو دا توقع لرو چې د بابا کلامونه به راتلونکي وختونو کې هم وایي څه ځواب به ورته وایې صفدر شینواري صاحب ته جی شینواري صاحب وایي چې تاسو د حمزه بابا کلامونه ډېر ویلي دي او وی تمه لرو چې راتلونکي کې به نور هم وایي جی انشاءالله که ژوند عمر وشي نو انشاءالله ویم به د حمزه بابا به ویم ټولو به انشاءالله بس ژوند پکار دی او روغ صحت پکار دی نو دا ما خو اوس هم لکه چې کوم البم کړی دی نو ما لکه شاعرانو ته نه دي کتلي چې لکه څوک دي څوک نه خو ما لکه دا اوس مشهور شاعر دی نو د ده کلام که ښکلی دی که ښکلی نه دی خو دا وایي ولې چې دی مشهور دی نه ما کلام کتلی دی ما غزل کتلی دی چې دا آیا دا چې زما زړه ته پرېوتی دی او نو هغه ما چې دی ما شاعر نه دی کتلی ما کلام کتلی دی او چې دی نو هغه ما لکه د خپل البم کې شامل کړی دی نو بس زما صحیح تاسو وایئ چې دې البم کې تاسو کوم نظمونه کوم کلامونه شامل کړي دي نو هغه تاسو کلام ته کتلي دي شاعر ته هم نه دي کتلي خو که وکتلی شي هسې تاسو چې کله شاعري غوره کوئ نو هغې دپاره څه سټنډرډ څه معیار هم ایښودی دی ورسره چې کوم دی نو پخوا چې څنګه د صفدر صاحب ویلي صفدر شینواري صاحب چې حمزه بابا هم ډېر ویلی دی
نو په کومو بنیادونو باندې تاسو شاعرۍ ته ترجیح ورکوئ او کومو شاعرانو ته هم پخوا کومو شاعرانو ته هم زیاته ترجیح ورکوله؟ زما اوس انتخاب چې کوم دی ما مخکې هم الحمدلله ښه انتخاب کړی دی. ما اخوا دېخوا مخکې هم کومې چې غزلې سندرې ویلې دي نو هغې کې ما چېرې هم په دې معامله کې کمپرومایز نه دی کړی او اوس هم چې دی نو په دې معامله کې زه بیخي کمپرومایز نه کوم. زه ګورم چې زما د وخت زما د دې خوږ وطن پښتون وطن کوم حالات چې دي په دې باندې ما چې کوم شاعري شوې ده هغه مې کړې ده. کوم زموږ پښتانه چې کوم دي هغې سره چې کوم زیاتي شوي دي یا کېږي لګیا دي په هغې باندې ما کتلې دي چې کوم شاعري شوې ده هغه مې کړې دي او زما کوشش هم دا وي چې زما د معیاري غزلې معیاري سندرې او هغه غزل یا هغه سندره چې دا نه چې اوس مې واورېده او چې داسې لږ مخکې شي نو ختمه شوه. ما مخکې هم دا کوشش کړی دی چې زما د هر غزل او سندره معیاري او د خلکو په ذهنونو کې دې نقش شي. نو زما الحمدلله مخکې هم چې څومره غزلې دي نو څومره سندرې دي هغه ټولې چې ما کړي دي نو خلکو خوښې کړي دي. وجه څه ده؟ وجه همدغه چې ما په دې کې هېڅ د دې په معیار کې ما کمپرومایز نه دی کړی او اوس هم زما دا خواهش دی دا کوشش دی چې د اوسني کوم ما البم کړی په دې کې هم زه چې دی نو د دې معیار سره کمپرومایز نه کوم او نه به چېرته وکړم انشاءالله تعالی. صحیح راتلونکي کې به هم په معیار باندې کومه سمجوتا یا دغه شان تاسو وایئ چې معیار به خیال ساتئ تاسو. صحیح پوښتنې ډېرې زیاتې دي جی پوښتنې ډېرې زیاتې دي اورېدونکي لیدونکي هم تاسو دپاره پوښتنې رالیږي ما سره هم ډېرې پوښتنې دي خو د پروګرام وخت هم سرته رسېدونکی دی. یو دوه پوښتنې او هغه دا چې پخوا چې کله تاسو سندرې ویلې نو هغه وخت کې د کیسټ دور و کیسټ کې به سندره راغله خرڅېده به اوس د یو اس بي او د انټرنیټ دور دی نو د دې سره تاسو څه ګڼئ چې د هنرمندانو په ژوند باندې به ځکه چې هنرمند هم په کور کې نغرې لري بچیان لري ماشومان لري دغه شانتې کور چلول وي نو څه ګڼئ چې څومره فرق راغلی دی هنرمندانو په څنګه ستاسو اواز هم دلته کې کټ کېږي ما وی چې پخوا چې کله تاسو سندرې ویلې یو ستاسو اواز کټ کېږي اوس صحیح شه زما چې کله اواز صحیح شي خیر تاسو بیا ماته ووایئ اوس صحیح شه اواز هم کټ کېږي نه پوهېږم شکیلناز بیبي زما اواز درځي اوس راغی اواز اوس راغی څنګه مې موسیقي څنګه تاسو وړاندې وویلې د سانتیا باندې په دې باندې خبرې اترې وکړې خو که دا ووایو چې د هنرمند یو هنرمند یا هنرمندې د یو اس بي او د انټرنیټ راتلو سره د هغوی ژوند اسان شوی دی مدن ورسره سیوا شوی دی کم شوی دی تاسو ته څه لګي چې کومې خبرې تاسو کېږي د هنرمندانو سره آرټسټانو سره مخکې خو به دا وه چې بس پروګرام به جوړ شو ټول ملګري به راغونډ شو او په هغې کې به هر یو سندرغاړی به مو او سندرغاړې به هم وه هغې به ناستل یاران دوستان به یو ځای شو او خپلو کې به یو سندرغاړی بس غزل وی بل به سندره وویله بل به څپه چاربې ته ویله کې به ناستل داسې کیسټې به خلکو به کېناستل اجره کې به ټیپ راوباسه ځای راځي چې نن د فلانکي غزل راغلی کیسټ راغلی دی به ورو نن دا بس اوس خو ځان لکه بلکل دا دنیا یو بل ته یوازې کړه بلکل هر سړي سره موبایل دی لاسو کې او بس هغه ګوري چې دا بس بټن دباوي او بس چې لکه پرېوته دی اوس د اوسني د دغه سره زموږ هغه امینې محبتونه کم شوي دي صحیح اوس شیزونه مطلب هغه شانتي نه دي څنګه چې پخوا د کیسټ خو که څه هم اسانتیاوې ورسره راغلي دي او شکیلناز بیبي که چېرې پښتنو کې نه وی پښتانه نه وی مطلب نو نن چې څومره مشهورتیا لرئ څومره مینهوال لرئ دومره مینهوال به وو دومره که نه زیات به وو کم به وو نه زما پوښتنه دا ده چې که چېرې پښتانه نه وی بله ژبه کې هم سندرې ویلې بل کم کام سره هم تعلق لرو نو دومره مشهوره به وی نن چې څومره مشهور یې که نه د دې نه زیاته مشهوره به وی کمه مشهوره به وی نه زه خو کېدای شي چې که بله ژبه کې خو کېدای هم نه شوه کوم نو بیا به شکیلناز نه ولې چې دا خو زما پښتنو زه دومره ماله عزت راکړی مینه محبت راکړی دا خو زما د پښتانه مینهوال دي چې ما پښتو ژبه ده په دې وجه باندې د اردو خو ډېر خلک دي په هره ژبه کې هندو کې اردو کې پنجابۍ کې او شکیلناز چې شکیلناز کړې ده نو زما مینهوالو کړې ده پښتنو مینهوالو مې کړې ده زه یو پښتنی یم او په دغه وجه باندې زما مینهوال هم نه دي نو هغوی زه لکه شکیلناز کړې
صحیح شکیله ناز چې شکیله ناز ده نو تاسو وایئ چې د خپلو مینوالو د پښتنو مینوالو له وجې شکیله ناز ده. یو زمزمه او یو به راته نوم اخلي. یو خو به دا ځای کې نوم به د هغه تن اول خو زه غواړم چې اول راته د هغه خوش قسمته تن نوم واخلي، که څه هم تاسو وایئ چې زه خوش قسمته یم، خو ما ته داسې لګي چې هغه تن هم خوش قسمته دی څوک چې ستاسو په ژوند کې د هغه نوم او بیا د هغې نه پس یو لنډه زمزمه ده، نو بیا به اجازه درکړو. څنګه مو خوښه ده چې کومه سندره ستاسو خوښه وي ستاسو په خوښه باندې زمزمه وکړو؟ وختي راسي مې زړه داسې وام چې کله به زه دغه نوم اخلم، کله به دغه زه نوم اخلم. ځکه چې محبوب د انسان محبوب چې وي نو هغه وایي چې بس هر وخت زما په شونډو زما د محبوب نوم دی، بل د چا نه وي. نو زما محبوب چې کوم دی، چې کوم زما د ژوند دی او زما محبوب هم دی، زما د بچو پلار هم دی، نو هغه چې دی د هغوی نوم دی فاروق راج صاحب. فاروق راج صاحب د تاسو او فاروق راج صاحب څوک چې خبریال دی، لیکوال دی او د نړیوالو مطبوعاتو سره هم کار کوي، که څنګه دغه فاروق راج یادوي؟ جی جی بالکل بالکل ستاسو سره چې کار کوي ستاسو ورګ ما غږ نه کوم، ما وی چې تاسو یې ووایئ چې تاسو سره کار کوي زموږ همکار هم دی. صحیح ده صحیح ده. نو زه خو دا اوس غواړم تاسو دومره په مینه په خلوص باندې د هغوی نوم واغسته او تاسو ډېر ستاینه او تاسو وایئ چې د نن ورځې کومه شکیله ناز ده نو په هغې کې دغه خبریال او ستاسو د کور والا فاروق راج صاحب هم رول دی. زه غواړم لږه غونته زمزمه ورته وکړئ او دا به ټولو اورېدونکو ته هم ډالۍ وي، په خصوصي توګه د فاروق راج صاحب ته ډالۍ وکړي. څنګه دا زما محبوب په ما باندې یو کیسه لیکلې وه او هغه بیا زما د البم شامله ده او زما دا خواهش دی چې زه کتاب چې کوم دا هغه زمزمه کړم. مننه به وي مننه به وي. د مصر د بازار شکیله ناز بیبي ستاسو اواز بالکل چې کم دی خطر خیر خو چې څو پورې سیګنل یې برابرېږي او دا زمزمه به خامخا تاسو نه وورو که دغه شکیله ناز بیبي وبخئ ستاسو اواز انښتی و یو بیا دغه ته زمزمه ته بیا راسره شوه. حاجي د مصر د بازار بوډۍ دې ولې ګډن شي، د مصر سوداګرو نه یوسف ګټلو شوه، بس نور د ژوند سوالونه کوله که چېرته وکړم، ژوند څو خو به ستا دغه خواږه کتلو شوه. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېره مننه شکیله ناز بیبي د دغه زمزمې نه دا دې په خصوصي توګه فاروق راج صاحب ته ډالۍ وي. څوک چې تاسو مو ویلی ډېر اورېدونکي لیدونکي یې پېژني هم د ډیوې همکار هم دی او خبریال هم دی تکړه. نو او تاسو وایئ چې نن که کومه شکیله ناز ده نو د فاروق راج صاحب پکې یو ډېر لوی رول دی. ډېره مننه کوو ستاسو شکیله ناز بیبي ډیوې ته د وخت ورکولو او موږ سره د دغه خبرو کولو د خوندورو خبرو د خوندورو زمزمو نه ستاسو یو جهان مننه. تاسو بیمار هم یې او د هغې باوجود هم ډیوې ته وخت ورکړو سره خبرې اترې وکړو، یو جهان مننه. ډېره مننه. قدرمن لیدونکو هم هر کله چې زه ډېره خوشحاله شوم چې ما تاسو خپل مینوالو نه زما نه چې څونه کیدی شي انشاءالله تعالی زما به دا اولین کوشش وي چې زما مینوال دي زما نه خوشحاله وي، زما د اواز دا کوم چې زما هنر دی د دې نه زما مینوال خوشحاله وي او زما د سندرو او غزلو نه د خوند واخلي. زه خوش قسمت یم چې ما له الله پاک داسې ښه مینوال راکړي دي. نو زه د دې مینوالو یو جهان مننه کوم چې هغوی په زړه کې اوسه پورې زما د کار دومره مینه ساتلې ده او اوس هم هغوی ما سره د مخکې نه زیاته مینه کوي او که منه. زه دې ټولو ته ډېره ډېره مننه کوم، یو جهان مننه کوم. ډېره مننه شکیله ناز بیبي ستاسو لویوالې، ډېره مننه کوو ستاسو قدرمن لیدونکو هم دا وه د ډیوه ستوري خپرونه واشنګټن ډي سي نه تاسو کتله. دا شکیله ناز بیبي خبرې اترې مو اورېدې، شکیله ناز بیبي معلوماتي خبرې، خوندورې خبرې او زمزمې هم پرې تاسو اورېدې. فکر کوو چې تاسو به ترې خوندونه اخیستي وي. شکیله ناز بیبي څنګه چې تاسو ته موږ وړاندې هم وویلې 28 کاله پس یو وارې بیا د فن او د هنر په میدان کې قدم ایښودی دی او یو وارې بیا وایي چې هغه شانتې معیاري سندرې، معیاري غزلې، نظمونه، کلامونه به وایي څنګه چې روان دی ویل.
دا خبرونه د خپلو ملګرو سره د خپلو دوستانو سره خامخا شریکې. د پروګرام کوربه زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازت چې چېرته شپه هلته ښه شپه او چې چېرته ورځ هلته ښه ورځ. د لوی الله په امان. الله